الرحمن الرحیم راځو نو نننی درس مونږه یو ټاپک دی او په دې ټاپک باندې خبرې کوو چې هاو ټو انسټال مایکروسافټ آفیس 2011 اصلا درس زمونږه او اصلي پروګرامونه چې دي هغه زمونږه ایم ایس آفیس دی آفیس پروګرام دی نو دا چې زمونږه آفیس پروګرام دی نو په دې کې زه تاسو ته یو څو خبرې کوم که تاسو سر کې وګورئ زمونږ دا پروګرام د ماوس په نامه یادېږي مطلب دا چې مایکروسافټ آفیس یوزر سپیشلیسٹ خو خبره موږ سره دا ده چې په دې کې کوم لومړنی پروګرام تاسو ته ما وویلي نو هغه د مایکروسافټ وینډوز په نامه باندې و دا یو اضافي پروګرام او صرف د کمپیوټر ته د داخلېدو او د اشنا کېدو دپاره موږ دا ویلي اصلا په دې پروګرام کې چې کوم پروګرامونه شامل دي هغه 4 پروګرامونه دي او دغه پروګرامونه زموږ دپاره ډېر مهم دي او همدې پروګرامونو ته موږ اداري پروګرامونه ویلی شي چې لومړنی پروګرام پکې موږ سره مایکروسافټ ورډ دی مایکروسافټ ایکسل مایکروسافټ پاور پوینټ او مایکروسافټ ایکسس دا 4 پروګرامه زموږ اداري پروګرامونو کې راتلی شي لومړی پروګرام وینډوز دا د مایکروسافټ کمپنۍ پراډکټ دی او په دې ماوس کې نه دی شامل دا ماوس پروګرام دا یو انټرنیشنل پروګرام یعنی دا د مایکروسافټ کمپنۍ د لارې دا نوم پې کېښودل شوی دی او دې پکې دا 4 پروګرامه اچولي دي منګه پکې یو پروګرام بل مو یو چې هغې ته انټرنیټ ویل کېږي نو دا هم زمونږه یو اضافي پروګرامونو کې راځي او دا وینډوز هم زمونږه په اضافي پروګرامونو کې راتلی شي دا چې تاسې اوس آفیس شروع کوئ یا موس شروع کوئ نو د دې لپاره لومړی دا دی چې د تاسو د دې انسټالیشن وکړئ د دې نه مخکې موږ سره د دې ډېرې ورژنې وي لکه آفیس 2009 آفیس 2010 تاسو کولی شئ 2014 هم انسټال کړئ کوم چې لیټیسټ ورژن د دې راغلی دی موږ سره آفیس 2003 آفیس 2014 خو هغه ورژنې د دې لپاره نه انسټالو چې په هغې کې زیاتره خبرې نشته او زمونږه هغه مشکلات په صحیح طریقې سره هغه نشي حلولی اوس ما سره چې کوم آفیس انسټال دی دا 2014 نو دا نوی ورژن دی ښه دی مطلب ډېر استعمالي کېږي خو د دې نه علاوه یو بل ورژن هم په دې کې راځي چې هغه 2014 ورژن دی د 2014 او د 2014 ترمنځ دونه فرق نشته تاسو که دا انسټال کړئ نو فرق به یې ونه ګورئ خو هغه نورې ورژنو سره بیا د دې ډېر زیات فرق په انټرفیس کې فرق دی د هغې نه علاوه په کمانډونو کې فرق دی زیاتره کمانډونه په هغې کې نشته دی په دې کې اضافه شوي دي نو تاسې کوشش وکړئ یا 2014 انسټال کړئ او یا 2014 د آفیس د انسټالیشن طریقه د وینډوز په شانتې نه ده دا یو عادي سافټویر دی دې کې انسټالیږي او دا خبره یاد ساتئ چې مایکروسافټ آفیس داسې دی لکه یو پیکیج هغه پروګرامونو ته ویل کېږي چې په هغې کې یو پروګرام نه په هغې کې ډېر پروګرامونه شامل وي خو هغه ډېر پروګرامونه مخکې وروسته نه راځي
ټول په یو وار باندې راځي. تاسو چېرته هم نه وي لیدلي چې ورډ پروګرام راغلی وي او ایکسل یې پاتې. مایکروسافټ کمپني چې دا پروګرامونه کله جوړوي نو د سر نه واله تر اخره پورې ټول پروګرامونه اپډیټ کوي، نوې تغیرات پکې راولي، بیا هغې ته یو نوم ورکوي. نو دا یو پیکیج دی او دې کې مونږ چې لومړی کوم ورډ پروګرام شروع کوو نو د دې انسټالیشن به یوازې نه کوو، مونږ به د چی انسټالیشن کوو؟ د آفیس انسټالیشن به کوئ. یعنی مطلب آفیس 2013 به تاسې انسټال کړئ او د هغې نه وروسته به بیا مونږ په دې کې وګورو نو ورډ پروګرام به هم انسټال شوی. همدغه شان ایکسل به پکې هم انسټال وي. د دې نه نور چې څونه پروګرامونه دي هغه انسټالیږي. آفیس پروګرامونو کې نور پروګرامونه هم شته دی، لکه یو پروګرام پکې دی مایکروسافټ آوټلوک، همدغه شی مایکروسافټ ون نوټ په نامه دی که څه شی دی داسې. خو دا پروګرامونه بیا داسې دي چې دا مونږه استعمالو په خپله یوز کوو. ایزي پروګرامونه دي، اسانه دي، خو مهم پروګرامونه د دې دا 4 پروګرامه دي چې دا یادول پکار دي. په اداراتو کې د دې نه ډېره استفاده کېږي. کله چې تاسو دا پیکیج انسټال کړئ د دې د انسټالیشن طریقه ډېره اسانه ده. زه تاسو ته ښیم او سافټویر به هم زه تاسو ته درکړم. نو دا سافټویر به تاسو په خپل کمپیوټر کې انسټالوئ، ضروري به انسټالوئ. ما سره د دې تیار هغه سافټویر شته، خو په دې سافټویر کې هم 2 قسمه سافټویر راځي. یو پکې موږ سره یو قسم سافټویر دی چې هغې ته موږ ویلی شو مایکروسافټ افیس. دا ورژن خو هسې وي 2013 یا هر څه ورژن چې وي، خو یو پکې 32 بیټه دي او بل پکې 64 بیټه دی. نو تاسې به وینډوز ته ګورئ، کوم ماډل وینډوز چې کمپیوټر کې تا انسټال کړې ده هماغه ماډل آفیس به هم تاسې په خپل سیسټم کې انسټالوئ. زه ګورئ زه په دې کمپیوټر کې پراپرټیز ته راځم نو زما وینډوز ته به زه ګورم 32 دلته اوس پروسیسر ته تاسو مه ګورئ، ځکه په دې پروسیسر بیس خو موږ وینډوز انسټالوو او په وینډوز کې بیا دا نورې سافټویر تاسو انسټالوئ. نو دې د وجې نه موږ باید دلته وینډوز ته وګورو، د هغې مطابق انسټالیشن وکړو. نو ما سره په دې کې آفیس شته دی، ګوره ما دلته لیکلي دی آفیس 2013 M14 2013 او په 2013 کې 32 بیټه دی او بل پکې 64 دی. نو انسټالیشن یې تاسو ته ښیم ډېر اسانه انسټالیشن دی. زه به 32 انسټالوم. د دې هغه خپل سیټ اپ شته دی، سیټ اپ ایکزي فایل. دا ایکزي والا فایل به تاسو انسټالوئ، بل نه. 2-3 آپشن راکړي and next install او next خلاص. دا غي نو وروسته چې کله افیس انسټال شي نو تاسو به لومړنی پروګرام په دې کې شروع کوئ چې هغه پروګرام ته موږ څه ویلی شو؟ ورډ. لومړی د ټولو نه مخکې چې موږ ورډ پروګرام شروع کړو نو راځو موږ داسې وایو چې what is Microsoft Word. اداري پروګرامونو کې د هر یو پروګرام د خپل مقصد لپاره استعمالیږي، که هغه ورډ دی، که ایکسل دی، که پاور پوینټ دی، که ایکسس دی. خو زده کول اول په دې کې د ورډ پروګرام دی او کله چې دغه پروګرام تاسې زده کوئ نو د دې اول هغه مقصد باندې باید ځان موږ پوه کړو. موږ داسې وایو چې مایکروسافټ ورډ as a word processor program which through check spelling and grammar is called word
مایکروسافټ ورډ دا یو ورډ پروسیسر پروګرام دی چې په دغه پروګرام په واسطه باندې دوه شیان موږ سره کېدای شي یو سپیلنګ دی او دوهم د هغې نه ورپسې دویمه خبره چې شی ده موږ سره ګرام ورډ پروسیسر پروګرامونه څه مطلب یوازې د مایکروسافټ ورډ نه د دې نه علاوه نور ډېر پروګرامونه شته دي چې هغې پروګرامونو ته ویل کېږي ورډ پروسیسر پروګرام یعنې هغه پروګرامونه چې هغه ګرامر او سپیلنګ چک کولی شي هغې ته ورډ پروسیسر پروګرام ویلی شي چې د هغې د جملې نه په خپله مایکروسافټ ورډ هم یو ورډ پروسیسر پروګرام دی تاسو وګورئ کوروډرا نوم به اورېدلی تاسو دا کوروډرا پروګرام په خپله یو ورډ پروسیسر پروګرام دی ځکه په دې کې موږ سره سپیلنګ هم چک کېدی شي او ګرامر هم چک کېدی شي د سپیلنګ او د ګرامر د چک کېدلو مقصد دا دی که یو لغت ته ولیکي نو غلط یې ولیکي درته وایي غلط دی که یو جمله ولیکي غلط یې ولیکي درته وایي غلطه ده نو دا ځینې پروګرامونه دي چې هغې ته ورډ پروسیسر پروګرامونه ویل کېږي او هغه پروګرامونه کولی شي دا چک کړي ایډا فوټوشاپ په نوم باندې یو پروګرام دی دې ته هم ورډ پروسیسر پروګرام موږ ویلی شو نور به مې ډېر زیات پروګرامونه وي خو د ورډ پروسیسر د جملې نه یو پروګرام چې دی هغه موږ سره په خپله مایکروسافټ ورډ دی چې دا هم سپیلنګ چک کولی شي هم د هغې نه علاوه څه چک کولی شي ګرامر چک کولی شي ګورئ که زه یو غلط لغت لیکم ما داسې یو لیکنه وکړم دې ایلن یو لاین موږ ته راکړي او د دې لاین مقصد دا دی چې دا لغت دا غلط لیکلی دی خو څه معنی نه لري که زه ولیکم کمپیوټر او د کمپیوټر کې هسې یو لږ غلطي وکړم نو ما ته وایي دی غلط دی دا سپیلنګ مسټیک لري که زه یو جمله غلطه ولیکم همدا شان نو ما ته به وایي چې دا جمله څنګه ده در سره غلطه ده نو دا قسم مسټیک چې کله نیسي نو دې ماډل پروګرامونو ته کوم ماډل پروګرامونه ویلی شي ورډ پروسیسر تاسو یاد ساتئ مایکروسافټ ورډ خپله یو ډکشنري لري او دغه ډکشنري کار دا دی چې ستا لغت به د هغه ډکشنري سره کمپیر کوي که چېرته دا لغت په ډکشنري کې شامل و نو بس دی به درته وایي ټیک دی خو که په ډکشنري کې شامل نه و نو بیا به څه وایي دي غلط اوس دا غلط ځکه نیسي دا د مایکروسافټ ورډ ډکشنري کې نشته خو تاسو سره به داسې لغتونه راشي چې هغه به صحیح دی به وایي چې دا غلط خو هغه به څنګه لغتونه وي لکه اسم ناون فار ایگزامپل زه لیکم عباس دا صحیح دی که نه دا یو اسم دی مخکې نه په دې کې شامل دی خو داسې نومونه چې هغه تاسې صحیح م ولیکئ دی وایي غلط دي نو دې وجه دا چې دا په دې ډکشنري کې شامل نه دی نو دغه وخت کې موږ ته دې دوه قسمه آپشنې راکړي ته کولی شي د ورډ پروګرام په ډکشنري کې یو لغت واچي او د هغې دپاره اسانه طریقه دا ده چې رایټ کلیک وکړه او دلته راشه ایډ ټو ډکشنري نو بیا که آینده کې څوک حیات الله لیکي نو دا حیات الله به چې کوم دی بیا آینده کې غلط نه وي دا به صحیح راځي ځکه چې دا ډکشنري کې شته نو ورډ پروګرام تاسو د سپیلنګ مسټیک د ډکشنري د لحاظه نیولی شي چې په هغې کې یا لغت نشته دی او یا پکې شته دی نو ګورئ که دا لغت زه اوس هغې سره کمپیر کړم
نو هغې ډکشنري کې ما ته داسې لیکلي دي چې دا کمپیوټر دی او یا د لغت دا سره د کمپیوټ په نامه باندې دی دا تا چې لیکلي دا مسټیک دی دا غلط دی نو زه راتلی شم په دې کې کمپیوټر ته بدل کا اټومیټیکلی مسټیک څنګه شو موږ سره اصلاح شو دویمه خبره دا ده چې ورډ پروګرام خو د سپیلنګ او ګرامر دپاره استعمالیږي نو څه لپاره موږ استعمالو ګرامر او سپیلنګ څه مطلب دې نه خو ډکشنري موږ یوز کولی شو نو د ورډ تعریف به داسې وکړو موږ چې مایکروسافټ ورډ is used for documentation. Microsoft Word the documentation د پاره استعمالي یعنی سپیلنګ او ګرامر چې کیږي استعمالي د څه لپاره دی documentation د پاره که څو کوېشن وکړي چې what is documentation نو موږ به څه ووایو ګوره داسې یو مسټیک که راځي نو که رایټ لیکو کوم ځای صحیح کولی ستا کولی شم د ډاکومنټیشن نه مطلب څه دی یاد ساتئ داسې ویلی شو ډاکومنټیشن means book writing, newspaper writing, letter writing and etc. مطلب دا دی چې یو مسټیک دی بل قسم موږ نیولی شي دا ښکاري دا ایسته کړه څه مسټیک دی دې کې اضافه سپیس دی د ډاکومنټیشن مطلب دا دی یو کتاب لیکو موږ یو اخبار لیکئ تاسو یو خط چاته لیکئ دې ته ډاکومنټیشن ویل کېږي سی وي تاسو جوړوئ مطلب لنډ به داسې و چې کمپوزنګ نوم خو تاسو اورېدلی که نه کمپوزنګ څه ته ویل کېږي نو دا ورډ پروګرام دا د کمپوزنګ دپاره استعمالېږي یو ارګنایزیشن کې چې تاسو دې یوز کوئ د دې استعمال به د څه دپاره موږ کوو کمپوزنګ دپاره دی او په کمپوزنګ کې دا ټولې خبرې راځي نو اوس چې کله ته یو کتاب لیکي نو په دې کې به ضروري تا سپیلنګ مسټیک کېږي نو چې سپیلنګ مسټیک در نه وشي نو دی به ته ورډ پروګرام به ته پناهه کوي چې دا لغت دې څنګه لیکلی دی غلط که جمله غلطه ولیکي نو تا ته به د ورډ پروګرام پناهه کوي چې د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا جمله څنګه ده غلطه ده نو دا ګرامیټیکل مسټیک او سپیلنګ مسټیک د دې لپاره موږ نیسو چې په دې کې کتابونه لیکل کېږي او هغه کتاب چې ته یې لیکي په دې کې باید په هغې کې یو قسم مسټیک نه وي نو د هغې د اصلاح لپاره مونږ ورډ پروګرام استعمالو نو که تاسو سره څوک پوښتنه وکړي چې ورډ پروګرام د څه لپاره استعمالیږي نو موږ به څه ورته وایو ډاکومنټیشن دپاره ډاکومنټیشن څه مطلب کتاب لیکنه اخبار لیکنه یا د یو ورقې لیکنې دپاره مونږ څه یوز کوو د مایکروسافټ ورډ استعمال کوو افس که تاسو وګورئ ما ته خو دلته وایي چې تا سره مخکې یو انسټال دی نو دې کې هغه ریموو کې بل انسټال یې څه کې خو دا آپشن یې پرېږدئ دې ما ته لومړی یو آپشن راکوي نیکسټ او هغې نه وروسته کسټم انسټالیشن او کله چې کسټم انسټالیشن باندې کلیک وکړو نو افس به څنګه شي موږ سره انسټال به شي او دلته به ورډ پروګرام موږ سره راشي کله چې ورډ پروګرام تاسو سره راشي نو به زه به داسې وایو چې هاو ټو اوپن مایکروسافټ ورډ دا مایکروسافټ ورډ پروګرام به څنګه اوپن کوئ رن کمانډ ته ولاړ شئ او په دې رن کمانډ کې به یو کار داسې وکړو موږ وین ورډ به ولیکو اصلا دا نوم د دې وین ورډ ګوره نه دی
دا وین دلته د وینډوز باندې ورکړي او رن کمانډ نه چې کوم پروګرام اوپن کیږي نو هغه اکثره په سی ډرایو کې خاصم پروت وي خدا د دې یو ایډرس دی چې مونږ یې لیکو نو ګوره رن کمانډ ته راځو وین ورډ لیکو اټومیټیکلی ورډ پروګرام څنګه شي اوپن شي که داسې نه شي کولی بیا د دې لپاره یو شارکټ جوړ کا او هغه شارکټ آینده لپاره استعمالوه لکه شارکټ به څنګه جوړیږي اسانه جوړیږي مونږ به راشو د شارکټ د جوړونې لپاره مثال زه کنټرول پلس زیډ دا د دې شارکټ کوم یا ډبلیو نو دې کې به تاسو ورډ سرچ کړئ رائټ لیک به دې باندې وکړئ تاسو به راشئ په دې کې اوپن فایل لوکیشن د هغې نه وروسته به بیا په دې سره رائټ لیک وکړم را به شم پراپرټیز او د پراپرټیز نه وروسته ما مخکې نه مې یو شارکټ دې ته ورکړی دی آل کنټرول ډبلیو بس همدا شارکټ یې سیدې که بدلوئ نو کیبورډ نه آلټ بټن ونیسئ او دلته ودرېږئ آلټ بټن ونیسئ مثال کې مې ورته شارکټ ورکړ کنټینیو به یې کړم اوکې به یې کړم آل کنټرول کې سره به ورډ پروګرام څنګه کېږي آل کنټرول کې سره به ورډ پروګرام رن کېږي چې کله آل کنټرول کې موږ ووایو دی به ورډ پروګرام موږ ته رن کوي دلته لیدلی یو آل کنټرول کې دې سره ونه اوپن کېږي زه به لږ بدل کړم ورته رائټ لیک اوپن فایل لوکیشن بیا به دې کې تاسو پراپرټیز ته راځئ او آلټ به ونیسئ او هغه ډبلیو به ورکړو هر یو شارکټ ورکولی شو د ا نه واله تر زیټه پورې آل کنټرول ډبلیو به زه ووایم دی به اوپن شي دا فایل سیف کوم مې وي دې سره د دې دغه نو ورډ پروګرام چې بیا رن کوم آل کنټرول ډبلیو سره کېږي دې کار نه کوي ما سره خو تاسو بیا چک کړئ به کار کوي کله چې یو شارکټ د دې نه مخکې بل شي ته استعمال شوي هغه بیا موږ وروسته نشو یوز کولی خو بیا هم تاسې ځان سره چک کړئ د شارکټ د لارې هم دغه ورډ پروګرام موږ رن کولی شي کله چې ورډ پروګرام تاسې اوپن کړئ نو اولنۍ دغه کې به دا شي چې یوه صفحه به ماته ښکاره شي په اول ځل سره به دا خبره راشي یو صفحه به تاسو ته ښکاري دا صفحه ماته چې کومه ښکاره کېږي دې ته ویل کېږي ډاکومنټ دا فایل ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ ډاکومنټ ویلی شو نو داسې ویلی شو چې وټ از ډاکومنټ نو موږ وایو ډاکومنټ مینس کلیکشن آف پیجز is called document د ورقو مجموعې ته موږ څه وایو ډاکومنټ دا راچو دې کې ډېرې ورقې دي که نه دا په خپله څه شی دی ډاکومنټ نو د ډېرو ورقو مجموعې ته موږ ډاکومنټ ویلی شي خو دلته دې فایل ته موږ ډاکومنټ وایو ځکه دې کې داخل کې ډېرې ورقې دي نو اول دې غاړې ته وګورئ دلته لیکلي دي ریسینټ د ریسنټ نه مطلب دا دی هغه پروګرامونه چې مخکې ما کتلي دي د هغې ټولو یو لیست دې کې شته او که نوی فایل اوپن کړي چې هغه مخکې نه تا سره سیف وي نو هغې لپاره به دې باندې کلیک خو زما د دې نورو خبرو سره کار نشته زما د دې سره کار دی چې یو خالي ډاکومنټ تش ډاکومنټ چې په هغې کې سپینه ورقه وي هغه به څنګه حل نو تاسو په بچی باندې کلیک کړئ بلینک ډاکومنټ اسانه خبره ده بلینک ډاکومنټ باندې به کلیک کو یو امټي او خالی ورقه به دې موږ ته راکړي او کله چې دې دا ورقه راکړي نو په دې کې لومړي ځل سره یوه ورقه ګوره یوه ورقه پکې ده خو تاسې باید د ورډ پروګرام د چاپریال سره ځان اشنا کړي چې د ورډ پروګرام په داخل کې څه دي د مایکروسافټ ورډ
انوایرمنٹ کم ماډل دی. د دې لپاره چې د دې انوایرمنٹ تاسو وګورئ نو زه به تاسو ته د دې چاپریال د دنه آشنا دا تاسو سره آشنا کوم. اول چې کله ورلد پروګرام ته راشو په دې سر کې دا ښکاري ده دا پټه دې سر پټې ته ویل کېږي ټایټل بار. دې ته موږ ټایټل بار ویلی شو. په دې ټایټل بار باندې نن موږ سره کیپشن بٹنز تھی اور کلوز بٹنز پہ دی دا یو څو قسم بٹن ښکاري دلته کنه. دې ته کیپشن بٹن وایو یا کلوز بٹن ورته ویل کېږي او دا په دې ټایټل بار پرتی دي. او یو پکې د دې نه علاوه کویک ایکسس بار پې دی چې دغه کویک ایکسس بار د دې لپاره استعمالیږي. کویک ایکسس بار دا دې ساحې ته وایي دا ساحه په دې ټایټل بار کې. کویک ایکسس بار مینس یو کار ډېر په تیزۍ سره ته وکړي. نوی ډاکومنټ لیکنه پرنټ کې ډایرکټ مخامخ پرنټ کولی شي. دې د وجې نه کویک ایکسس بار نومونه یې ته وایم بیا وروسته تشریح کوو. د هغې نه وروسته بیا ګورې دلته دا هوم انزرټ ډیزاین پیجلیوټ د هوم نه والا تر ویو پورې دې ته موږ ویلی شو ټایپ یعنی یو ته ټیپ وي او ټولو ته ټایپز ویل کېږي. هوم ټایپ انزرټ ټایپ داسې موږ وایو. او د دې ټیپ په داخل کې بیا هر یو ټیپ کې چې ودرېږو دننه بیا ډېرې خبرې دي لکه پیجز ټیبلز السټریشن هوم کې وګورئ کلپ بورډ فانټ پاراګراف. خو دې ته لنډه چې د دې په داخل کې کومې خبرې ټولې راځي دې ته ریبن وایي. ریبن بیا د دې نه وروسته په دې کې دا فایل ښکاري که نه دا ټایپ په نامه نه یادېږي. دې ته ویل کېږي بیک سټیج. دې ته موږ بیک سټیج وایو او یا ورته خپله پیل مین هم ویل کېږي. همدغه شان په دې کې اعلانې دا پټه چې تاسو ته ښکاري دې ته رولر ویل کېږي. رولر همیشه لپاره یو ورټیکل وي او بل هاریزونټل وي. نو هم پکې ورټیکل رولر شته هم پکې هاریزونټل رولر شته. او دا چې تاسو ته ښکاري دې څه وایي دې ته موږ ویلی شو سکرول بار. که ورټیکل دی او که د هغې نه علاوه هاریزونټل. نو ورټیکل او هاریزونټل سکرول بار په دې کې موږ سره شته. او د دې مطلب هم دا دی چې ته ورباندې مطلب داسې بار او لاندې لاړ شي. ورټیکل خو ښکاري نه خو ښکاري شته موږ سره که نه. د دې نه علاوه په دې کې دا لاندې غوندې پټه موږ ته ښکاري نو دې ته ویل کېږي سټیټس بار. او په دې باندې د ورډ پروګرام هغه نوټیفیکیشن ټول ښکاره کېږي. لکه مثالي سیکشن څو ورقې دي ورډز ټول څو لغات دي زوم سلایډر دا ټول معلومات په دې دي. اوس ګوره ټول ډاکومنټ کې څو ورقې دي دوه. یو ورقه دا ده یوه بره ده نو دوه ورقې دي. دا ورقې موږ ته شو کوي څو سیکشنه دي یو ټول 155 لغات پکې لیکل شوي. زوم سلایډر دې ته وایي چې ورقه باندې یا لرې کو یا پې نږدې کو دې ته زوم سلایډر ویل کېږي.
داسې په دې چې رایټ لیکو که د دې بیا دنیا آپشنې دلته شته لکه ټرک چینج permission information management policy caps or type selection mode دا ټول په دې سټیټس بار باندې دلته راوړی شي نو دا اصلا کې د دې چاپریال دی چې تاسو ما دې سره اشنا کړئ دا سپینې ورقې نه اخوا ساحې سره زمونږ کار نشته مطلب دغه سپینه ورقې ده او په دې کې به زمونږ لیکنه کېږي او هغه به بیا څنګه کېږي هغه بیا پرنټ کېږي نو آخري خبره به دا وي چې how to start Microsoft Word د دې کوېشن ریلیټډ به زه تاسو ته بیا په بل کلاس کې خبرې کوم چې ورډ پروګرام به څنګه شروع کوو نن مې صرف هغه انټروډکشن تاسو ته وکړي تاسو به ځان سره آفس انسټال کړئ او د آفس د انسټالیشن نه وروسته به بیا انشاءالله کوم پروګرام شروع کوو موږ ورډ پروګرام صحیح ده که څه پوښتنه شته دې ځای پورې